افغانستان نامیبیا ته ستره ماته ورکړه. اصغر افغان ولې نړیوال کرکټ پرېښود؟ د شل اوریزه لوبو په لومړیو شپږ اورونو کې زیاتو وکټ اخیستونکو لوبغاړو کې دوه افغان توپ اچوونکي هم راغلي. د نړۍ لومړی نمبر آلراونډر شکیب الحسن له نړیوال جام څخه بهر شو او محمد شهزاد د نړۍ 12م خو د افغانستان لپاره لومړی لوبغاړی شو چې دغه ریکارډ جوړوي. د دې ته ورته نور خبرونه په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. خو تر هغې دمخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، هیله ده همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. اصغر افغان د پاکستان سره د لوبې تر بایللو وروسته مجبور شوم چې له نړیوال کرکټ سره مخه وکړم. د افغان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان نن په رسمي ډول له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. اصغر له استعفا وروسته وویل دا چې د جام په منځ کې مې ولې استعفا وکړه، لامل یې ځینې خبرې دي چې نه یې سم بیانولی. همدارنګه د پاکستان په وړاندې د لوبې بایللو وروسته مجبور شوم چې له نړیوال کرکټ سره مخه وکړم. تیر ماښام د ویډیوي پیغام له لارې اصغر افغان له نړیوال کرکټ سره مخه اعلان وکړ او د نامیبیا په وړاندې د خپلې وروستۍ لوبې اعلان وکړ. اصغر افغان تر میزوني او ایوان مورګن مخکې بریالی لوبډلمشر بلل کیږي. د نوموړي تر مشرۍ لاندې افغان لوبډلې 52 لوبې کړي چې 42 ګټلې دي. اصغر افغان په 2009 کال کې د افغانستان لپاره د سکاټلند په وړاندې لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه، په 2010 کال کې د ایرلند خلاف لومړنۍ شل اوریزه لوبه او په 2018 کال کې لومړنۍ ټیسټ لوبه هندوستان په وړاندې ترسره کړه. 23 کلن اصغر افغان تر دې مهاله په څلور اویا شل اوریزو نړیوال لوبو کې 1451 منډې، په 114 ورځنیو نړیوال لوبو کې 2440 منډې او په شپږو ټیسټ لوبو کې ټولې 440 منډې جوړې کړې دي. یاد په خیر. او په شل اوریزو لوبو لومړیو شپږ اورونو کې زیاتې وکټ اخیستونکو لوبغاړو کې دوه افغان توپ اچوونکي هم شتون لري. له 2013 کال څخه بیا تر روان 2021 کال د شل اوریزو لوبو په لومړیو شپږ اورونو کې زیاتې وکټ اخیستونکي لوبغاړي درپېژنو چې په یاده ډله کې دوه افغان لوبغاړي هم قرار لري. په 14 کې مجیب رحمان په لومړي ځای کې، ډیپک چهار په دوهم ځای کې، محمد نبی په دریم ځای کې او محمد عامر په څلورم ځای کې شتون لري. مجیب له 2018 کال څخه بیا تر اوسه په شل اوریزو لوبو کې 4 وکټې، چهار 52 وکټې، محمد نبی 49 وکټې او عامر 15 وکټې ترلاسه کړي دي. مجیب رحمان د افغانستان ملي لوبډلې پیاوړی سلوت توپ اچوونکی دی چې هر وخت یې د خپل لوبډلې لپاره په زړه پورې توپ اچونه ترسره کړې ده. بل لوري ته لوبډلمشر محمد نبی هم د افغان لوبډلې او په نړیوالو لیګونو کې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړي دي چې پر مټ یې دریم ځای خپل کړی. دیپک چهار هندی تیز توپ اچوونکی او محمد عامر د پاکستان پخوانی تیز توپ اچوونکی دی. د نړۍ لومړی نمبر آلراونډر شکیب الحسن له نړیوال جام څخه بهر شو. د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډلې پیاوړی آلراونډر لوبغاړی شکیب الحسن د پښې ټپ له امله د نړیوال جام څخه بهر شو. د اسفاین کرک انفو د خبر له مخې شکیب الحسن د ویسټ انډیز په وړاندې د توپ اچونې په جریان کې د پښې ټپ پیدا شو چې له 48 ساعتونو وروسته د ډاکټرانو لوري ورته د استراحت یادونه وشوه. محمد شهزاد د نړۍ 12م خو د افغانستان لومړی لوبغاړی شو چې دغه ریکارډ جوړوي. افغانستان د شل اوریزه نړیوال جام په دوام خپله دریمه لوبه د نامیبیا خلاف ترسره کړه چې په 62 منډو یې بریا خپله کړه او د نړیوال جام د دویمه بریا یې ثبت کړه. په دغه سیالۍ کې محمد شهزاد 45 منډې جوړې کړې چې د شل اوریزه فارمټ منډو شمیر یې 2000 ته پورته کړ. محمد شهزاد افغانستان لپاره لومړی خو د نړۍ 12م لوبغاړی شو چې شل اوریزه فارمټ کې 2000 منډې ترلاسه کوي. له محمد شهزاد وړاندې ویراټ کوهلی، مارټن ګوپټل، روهیت شرما، پاول سټرلینګ، آرون فینچ، محمد حفیظ، شعیب ملیک، ایوان مورګن، ډیویډ وارنر، بابر اعظم او برینډن مکالم هغه لوبغاړي دي چې
2000 منډې ترلاسه کړي دي. د افغانستان په کچه بیا لومړی لوبغاړی دی چې 2000 منډې ترلاسه کوي. محمد شهزاد وروسته محمد نبي 1404 اصغر افغان 1383 او نجیب زدران 1148 زیاتې منډې جوړې کړي دي. او په نن لوبه کې زیاتې منډې محمد شهزاد و چې 45 منډې ترلاسه کړي په 33 بالونو باندې. حضرت زادزي 33 منډې په 20 بالونو باندې. محمد نبي صاحب 22 منډې په 19 بالونو باندې. او اصغر افغان 21 منډې په 20 بالونو باندې په نن لوبه کې ترلاسه کړي. او نن لوبه کې نو حمید حسن بهترین بال وکړ، څلور اوره کې 3 وکټې ترلاسه کړي په 9 منډو په ورکولو باندې. امین الحق هم خورا ښکلی بال ترسره کړه، 26 منډې ورکړې په 4 اورونو کې 3 لوبغاړي وسوځول. او ګلبدین هم بهترین بال ترسره کړ، 19 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. راشد خان هم تر ډیره ښه برېښېده، 14 منډې ورکړې او یوازې د 1 وکټ په اخیستلو باندې بریالی شو. قدرمنو مینوالو، زموږ د نن ورځې خبرونه تر بل خبر چې یو ځل بیا زه زیږل کوزه ستاسو په درنه جوړ کې درېږم په بخښونکي رضا رب مو سپارم. که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، افغان کرکټ انفو چینل سبسکرایب کړئ او زموږ فیسبوک پاڼه لایک هم مه هېروئ. الله مو مل